دا تنکي ژوند د یو داسې انجکشن سره تړلی شوی دی چې د یو انجکشن قیمت 15,000 روپۍ دی. د سوچ خبره دا ده چې یوه ورځ نه، 2 ورځې نه، بلکې هر ورځ همدا انجکشن پکار دی. دا کیسه درته د اسد خان کوم، کوم چې د مومندو دانشکول سره تعلق ساتي. دا د یو کور سهاره ده. دا د یو خاندان د ټولو نه مشر زوی دی. د خپل ارمانونو پوره کولو دپاره کوشش وکړ چې سعودي عرب ته لاړ شي. سعودي عرب ته لاړلې، خو بس قسمت ته بس نوره منظوره وه. په لومبۍ میاشت کې دته داسې بیماري ولګېدله چې دا ډېر زیات ګیر کړ او د ده ژوند ټول هر څه بدل کړل. دی واپس پاکستان ته رالی. کله چې ټسټونه وکړل نو خبره بل شانته وه. هغه خبره چې د ده ټول ژوند یې بدل کړ او د پریشانو سره مخ شو. وایټ بلډ کینسر. دا حساب داسې و چې زه لاړم سعودي عرب ته. هلته تقریبا چې زه لاړم 15 ورځې بعد بیمار شوم. چې بیمار شوم هلته راته علاج کولو، تقریبا علاج مې وکړو، خو هلته سب ډاکټرانو علاج نه کړې. دوبۍ یو ډاکټر سره ملاو شوم سعودي عرب کې. هغه ما ته ویل چې پاکستان ته لاړ شه. چې پاکستان ته رالم نو بیا دلته ټسټونه مې وکړل. دلته راته دوی ویل چې ستا بلډ کینسر دی. هغې نه بعد دلته دوی ما د ټسټونه وغیره وکړل، ډېر زیات راله وکړل. تقریبا 35-40 ورځونه زه دلته بیډ کې پروت یم. بیا یې راته ټریټمنټ سټارټ کړو. نو هغې یو انجکشن چې کومه ده هغه 35,000 روپۍ ده. هغوی ما ته ویل چې دا به ډېرې لګي. نو دا دلته په صحت کارت وغیره څه باندې مې میلاویږي، مطلب هغه زه خپله باندې منیج کوم. هېڅوک هم نشته. فی الحال زه یوازې یم، یو مې دا والد صاحب دی، هغه هم راسره دلته دی. بس الله دې رحم وکړي کوم چې څه کېږي هغه زموږ چې الله صحت راکړو. بیا خپله مزدوري کوو ځکه چې نور څوک شته نه دی. پخپله زه یوازې یم، د کور سرمایه زه یم، صرف ما سره نور څوک نشته، مطلب چې ما سره داسې هیلپ وکړي یا مې نور ورونه وي چې هغه مطلب کور وچلوي. زه پخپله د خپل کور ذمهوار سره. اسد خان په خیبر ټیچنګ هسپتال کې په میډیکل وارډ A کې د تقریبا د تیرو 2 میاشتو راسې پروت دی مسلسل. هره ورځ یو نوی امتحان او یو نوی تکلیف راځي. د ده پلار هغه هم بوډا او سپینګیری سړی دی. د ده سره په هسپتال کې موجود وي ځکه چې د ده نور څوک شته نه. او د پلار دغه مجبور نظرونه چې د خپل زوی طرف ته ګوري او ډېر زیات ورته خفه کېږي ځکه چې دا خو د پلار د ملا تیر دی که نه، او هغه هم ناجوړ او په کټ پروت دی. بل طرف ته که وګورئ نو په کور کې نور واړه هم شته. د ده مور، د ده رونه خویندې واړه، هغوی هم د رزق او د خوراک څښاک په تکل کې د هغې په فکر کې دي. زما دغه ټولو رونو ته دغه خواست دی چې د اسد خان سره کم از کم که پوره نشي کېدلی چې د نیمې انجکشنې ذمهواري واخیستلی شي، ځکه چې اسد ته نن ستاسو ضرورت دی، زموږ ضرورت دی ورته، او زموږ لږه شانته همدردي دا د چا ژوند بچ کولی شي. راځئ چې په دې سخت وخت کې د اسد خان سره ودرېږو، ځکه چې ما لیدلی دی چې ستاسو ورکوټه امداد د چا ژوند څنګه بدلوي. ما داسې فیملنې کتلي دي چې د هغوی ژوند نن ډېر بدل دی. ذریعه یې زه ومه، اواز یې له موږ اوچت کړی، ذریعه یې تاسو وایئ چې مدد مو کړی دی. نن هغه خلک ډېر په خوشحالو ژوند تېروي. نو تاسو ټول د اسد سره په دغه وړوکې شانته مرسته کې لازم ودرېږئ. ویډیو باندې نمبر شته، رابطه ورسره کولی شئ، او وټساپ رابطه ورسره هم کولی شئ.